غرباء 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 غرباء. وشاب نشأ في عبادة الله او هغه ځوان چې لوی شوی پسې کې د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې. وشاب نشأ في عبادة الله او هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې لوی شوی. او ځینې ځوانانو ته وایم ځوانان ډېر غالبا ځوانان نو ځوانانو ته موږ دا وایو چې دې ته غوږ کوله او که ته دا غواړې چې د عرش په سوري کې ودرېږې نو بیا دا خبره څه یاد ساته. وشاب نشأ في عبادة الله هغه ځوان چې د الله په عبادت کې لوی شوی نو د الله په بندګۍ کې چې لوی شي دی چې بوډا هم شي خو د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي هغه باندې عادت. ګوره کوم کور کې چې دینداري مشران دینداري او د ماشوم د وړوکوالي نه دې مشرانو ته ګوري هغوی دینداري په ده باندې هغه اثر کوي. او کوم کور کې چې د مشران بېدیني نو هغه هلک غریب که دین طرف ته سوچ هم کوي خو دا دی چې څه نه څه اثرات پرې د دې مشرانو کېږي یا بېدیني. د بل شان ځوان چې د الله په بندګۍ کې لوی شي د وړوکوالي د الله بندګي کوي. او په یو حدیث کې دا راځي یو روایت کې وشاب افنى حیاته وشبابه في طاعة الله. او هغه ځوان دې ته غوږ کېږدئ او هغه ځوان چې خپله ځواني خاورې کړي د رب العالمین په بندګۍ کې. دا قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړي. الله اکبر. ځواني خاورې کول الله لپاره ډېر ګران کار دی. ګورې دا خو چې په وینا کې ډېر اسان دی. دغې په دې ځواني کې قسمه قسم شهوات او خواهشات په دې هر څه به خپه ږدي په هر څه به خپه ږدي نو بیا ورته د عرش په سوري کې ځای میلاوي. او ته چې نه ګزاره به کوو په ګزارو کار نه کېږي. یو خو بوډا سپین ږیری دا خبره موږ نه کوو. هغه غریب سره څه خواهشات شتي نه خو د دې ځوان سړي سره ډېر څه دي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ځوانان په هغه خلکو کې شمار کړي او هغه شانې کړي کومو چې خپلې ځوانۍ د الله لپاره خاورې کړي. هسې یو مثال به درکړم. هسې صحابه چې غالبا ځوانانو او په دې باندې ما تقریبا 2 که 3 بیانونه هم کړي هغه واورئ. د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ځوانان هغه واورئ. تاسو ته به عجیبه خبرې به تاسو واورئ چې دا څنګه ځوانان خو صرف چې یو واقعه به ذکر کوم. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا واقعه ده. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي بينما انا واقف في الصف يوم بدر. د بدر په غزا کې وایي زه ولاړم په دې صف کې مسلمانان ټول ولاړو زه پکې ولاړم. فنظرت عن يميني وشمالي ما خي طرف ته مو کتو ګس ته مو کتو فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما. نو ما سره خو کې دوه واړه ولاړ واړه انصار د قبيلې دی لګ لګ عمرونه. تمنيت ان اكون بين اضلع منهما. نو ما بده زړه کې جرمان چې زورور خلک را سره خو کې ولاړ مرګري چې زوروري خې کړه نه که دشمن د باندې عملو کې خو کې سره زورور باډیدار سره ولاړ چې دیپا وو کې دی بل تر ته ځوان سره باډیدار ولاړ او دیپا د مړو منځ کې زو ولاړ خو خیر زو ولاړو فغمزني احدهما. دی یو دي چې ګوته ما راوړه وي ما تو کې ما دې سه ما ته چې عم تر اتعرف ابا جهل. ابو جهل بيجني بما جناه ولنا بيجنه فما حاجتك اليه يا ابن اخي. ما جرى ورد ابو جهل سرسك هذا استسكر بما تيجي وخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تشاويلي جي دبر رسول الله مكي كنزري كولي بما يجي دي خدا كنزري بدا كولي بما تيجي والذي نفسي بيده باغ رب مې قسم یې چې بلاس کې زما سره وزري ځوانانو ته ما دغه والد عبدالرحمن بن عوف چې سوال راځي خو کې ولاړ وي ما ته ویږي قسم مې باغ رب باندې چې بلاس کې زما ساده لئن رايته كما چې ابو جهل ولیدو لم يفارق سوادي سواده. نو ما هغه به دیو بل به جدا کیږي نه کله به جدا کیږي ته به شان خطه به غبوري وي حتى يموت الاعجل منا تر دې چې یو به مړ شوی نه یا به زمړ کېږم او یا به څوک مړ کېږي ابو جهل. نو یا به ابو جهل مردارومه او یا به زه شهید کېږم. فتعجبت لذلك ومجده ډېر عجیبه لکان دي او صبر شان ځوانان دي. قال فغمزني الاخر وي چې دغه خبره ختمه شي دی بل دې چې ګوته ما راوړه وي ما چې چې الله ما ته وي چې تر اتعرف ابا جهل. ابو جهل بيجنك واجب بيجي ولي
وی ما ورځي زما رسول ته کنځلې کول ما چې کنځلې وکول وی کمیلاو شنو پرېدم نه امام دته تعجب کو وما فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل ويشري ميدان ته مكو ابو جهل بقي ګرځېدو يجول في الناس ودي خلکو کتابي درته وي خو شاته دي ټول مرګري ولا فقلت وموتي الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني عنه دا غستاسو مرګري ته چې تاسو کوي دا خلکو به دي منس کې چې کم ګرځي دا ګوره مشر دی او دا خو شاته چې کوم ولاړی دا ټول د مرګري د دوه جلې احسان نه دی ګوره لکه چې د وجري د مرګرو په منځ کې به ورننه وځي او هم عام سره خو نه دی قریش کې په عربو کې مشهور او معروف سره وی چې فابتدراه بسيفيهما بدوانو چې څنګه ما خبر وکړه او دیو ته پته نشي چې د بلوم د تپوس کړه دی بل ته پته نشي د تپوس کړه وره د دوانو خو سوچ کې چې کار مو یوازې کو او د یو نوم چې هغه معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما عمرو بن الجموح بيجيګه د غزوه او د دویم چې د معاذ ابن عفراء د بل کس د دوانو نوم معاذ دی دا معاذ د معاذ وشنګ ما خبرو کړو دوانو ورودل توري رويست دي به مشكله باندې دوی د نورلو په دې کې به دوی باندې گزارونه وشو دي خطرناک گزارونه به دوی باندې وشو معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه دغه باندې درځي چې دغه په دې وګبانې گزارو شو د لاستیواله شو دی لاستیواله شو بیا د سرمنی په جسم پورې خاطر نور لاس شي زنګېدو دغه په دې لاس باندې جنگ کو نو بیا چې لاس تکو د لاس یې کې خو له پاسه خو کې خو کې درخ کو لاس غزار کو یې لاس ما تنګي او دوړو خو گزارونه وکړي چې هغه تفصیل لزال خدوانو یې گزارونه وکړو حتی قتله تر دې ابو جهل مردار کو هغه کسي مردار کو چې هغه د دې امت فرعون دی ګوره د خطرناک سره دی وړو لکانو د ایمان نه ډک لکانو هغه چې مردار کو بیا ثم انصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم برسول فاخبره رسول الله خبره وکړه فقال ايكما قتل رسول الله تزوجون چا مردار کړي وی فقال كل واحد منهما انا قتلت يو ما بل ما رسول الله جهل مسحتما سيفيكما تاسو خپل توري باقي کړي د وینو نه کنه شتي ده سره وینه رسول الله خوشتي مون باقي کړي لنه دا مردار وینه بلا پرته فنظر في السيفين رسول الله دوړ تور دوګ دوی چې کلاهما قتل تاسو دوړ وجله ځوانو باندې ګوره د وینې شتي نه به دوړ خوشاله شو ګوره دي ځوانانو دي شي ځوانان دا ځوانان دي چې قیامت برزو به کوم ځای کې ولاړي د عرش په سوري کې ولاړي یو موږ ځوانان الله زموږ په حال ما رحم وکړي ځواني د بندګي الله سبحانه وتعالى ډیره خوخي الله دې موږ ته نصیب کړي انت سل عنا فإن